د منافقانو یو عادت بدام سورته توبه کې تیر شي صحابي برابر صدقه به راوړه نو ډیره به راوړه ځکه وس به کېدو نو منافقانو بسویل دا تش تفسیرو ته نست خیال دی ریاکار ته خیال دا ریاکار دا ځان چې خیله یا نو چې چا ډیره صدقه کوله مالدار به وته بسویل وې دا ریاکار دی الکه تای د زړه نه خبرې دا ریاکار دی زه چې بچا حکم د ریا کوم د دې معنا خدا شو نعوذ بالله چې زه عالم الغیب یم او د دې زړه ته زور کوس شوی مو ماته د دې زړه نه پته ولګي د دې کړیا مونږ ته سبا شکریا کار او څوک مخلص هم ته پته نشته نو چې چا ډیره صدقه راوړه نو منافقان به تفسیرو ته ناست وي ریاکار ته دی خیال چې اوس دا وګورئ دا دونه ډیره صدقه را روانه کړي چې خلک می صفت وکړي الله اکبر او چې بعضی صحابي به غریبو نور وس به نه کېده یو ساع کجوري به را روانې کړې وي داسې به په دې لپه کې راخستې وي او داسې یو وړوکي لوښي کې به راخستې وي ای د الله نبي دا ما صدقه راوړې ده کوم دلته غریبانان مساکین دي دا بیت المال کې جمع کېده صحابه په دې مقررو به تقسیمول دا پکې لږ جمع کوي زما طرف نو دی بس ان الله لغنی عن صاع هذا مړه الله نه په یو ساع باندې سکه یو کیلو شی را روان کړی ته دا صدقه ده چې راوړه نو چې چا به لږه کوله د خپل اوس مطابق پای پورې به هم خندل او چې چا به ډېره کوله په هغې پورې به هم خندل یو قسم د دوی د ډرامو نه نه بچ او په خپله د بي بي سي مبصرو تشې تبصرې کول تجزیه نګار تشې تجزیه کوي دا داسې انسان چې دا په نیکو اعمالو په خلکو اعتراضات کوي ګوتې ورته اوږدوي دله الله دا سزا ورکوي چې دی په خپله بیا د عمل نه تش خبرو ته ناست الله رب العالمین دا عمل نه محرومه کی نو په دې بنا زما محترم ورونو منګ او تاسو له دا پکار ده چې منګ د نیکو اعمالو ته متوجي شو د خلکو د خبر پروا مسات او په خپل ځان کې د عادت رانه ول الله مکا چې نور څوک نیک اعمال کوي موږ په اعتراضات